درنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: د افغانستان ملي امنیت شورا کې شرچینی وایي چې د لوی جرګې د پریکړې له مخې د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ پروسه نن ماښام په رسمي توګه پای ته رسېدلې او ژر به په دې تړاو حکومت خپله رسمي اعلامیه صادره کړي. دوهم خبر: ولسي جرګې د دویم ځل لپاره د افغان حکومت د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. ولسي جرګې اداري پلاوي د خپلې پخوانۍ مصوبې په تایید سره د حکومت د ملي دسترخوان طرحه رد کړې او له حکومت څخه په ځانګړې توګه له مالي وزارت څخه غوښتنه کړې څو د ولسي جرګې مصوبې د تطبیق لپاره اقدام وکړي او له غیر قانوني اقداماتو څخه لاس واخلي. دریم خبر: امرالله صالح وایي حکومت پاتې طالب بندیان له کمانډویانو سره تبادله کړي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت بندیان خوشي کړي نه دي بلکې له خپلو کمانډویانو سره تبادله کړي دي. نوموړی وایي له بهرنیو فشارونو سره مقاومت وکړ او په دې توافق شوی چې پاتې طالب بندیان به 13 کمانډوي ځواکونو په بدل کې آزادوي. صالح وایي 13 کمانډوي ځواکونه تازه د کندهار عینو مینه کې د طالبانو لخوا آزاد کړای شوي دي. څلورم خبر: چین افغانانو ته د ویزې د ورکړې لړۍ بیرته پیل کړې ده. په کابل کې چین سفارت وایي چې د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي په موخه دغه لړۍ ځنډول شوې وه، خو اوس تازه پریکړه شوې چې د روانې میاشتې له 8 نیټې خلک د چین سفارت ته د ویزې غوښتلو لپاره ورتللی شي. په کابل کې چین لوی سفیر ویلي چین له دې وروسته بهرنیو مسافرو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو له ځان سره به د کرونا د ټیسټ پایله لري او باید روښانه شي چې دوی په کرونا وایروس نه دي اخته شوي. پنځم خبر: په پکتیا کې ګڼ شمېر میرمنو په هیواد کې د جګړې پر ښکیلو لورو د سولې خبرو د پیلولو غږ کړی دی. دغه میرمنې وایي چې افغانان نور له جګړو څخه ستړي شوي دي او د دې وخت دی چې ټول اړخونه خبرو ته مخه کړي او د جګړې لمن ټوله کړي. دوی همداراز غوښتنه کړې چې اوربندي وشي او د رښتینې سولې لپاره دې ښکیل اړخونه خپل حسن نیت وښایي. وروستی خبر: ولسمشر غني مذاکراتي ټیم سره وکتل. ولسمشر غني مذاکراتي ټیم ته وایي د ملي ټیم په توګه د دولت او خلکو ټینګښت ملاتړ له ځان سره لري. ولسمشر غني او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې مذاکراتي ټیم له رئیس او غړو سره په ارګ کې لیدلي دي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني او عبدالله قطر ته له تګ وړاندې نن له غرمې مخکې د سولې د مذاکراتي ټیم له مشر او غړو سره لیدلي. په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر مذاکراتي ټیم ته ډاډ ورکړی چې د ملي مذاکراتي ټیم په توګه به دولت له دوی کلک ملاتړ کوي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.